د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. د کندوز رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونه نیک هیله مو هرکلی کوم. پام راړوم د کندوز رادیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونه ته. نن دوشنبه د لړمې عقرب 21مه نیټه ده چې د 2023 کال د نومبر له 11 نیټې سره سمون خوري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کندوز کې په 2 ولسوالیو کې د څښاک اوبو برابرولو په موخه د لسګونو څاګانو د کیندلو او ترمیم چارې پیل شوې. تیره میاشت د هیواد په کچه څه باندې 13,000 جریبه دولتي ځمکه له غصب څخه خلاصه او اړوندو ادارو ته تسلیم شوې. په میدان وردګ کې د 38 میلیون افغانیو په لګښت یو ښوونځی جوړ شو. او زيلنسکي ته بد خبر، کریمیا نور شتون نه لري. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز په 2 ولسوالیو کې د څښاک اوبو برابرولو په موخه د لسګونو څاګانو د کیندلو او ترمیم چارې پیل شوې. د کلیو د بیا رغونې پراختیا وزارت د کندوز په 2 ولسوالیو کې خلکو د څښاک اوبو برابرولو په موخه د لسګونو څاګانو د کیندلو او ترمیم چارې د پیل کېدو خبر ورکړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کندوز کلیو د بیا رغونې پراختیا رصد له لوري د ACO موسسې په مالي مرسته دغه ولایت په امام صاحب او علي آباد ولسوالۍ کې د څښاک پاک اوبو د 14 نیمه ژورو څاګانو د کیندلو او د 26 څاګانو د ترمیم چارې پیل شوې. تیره میاشت د هیواد په کچه څه باندې 13,000 جریبه دولتي ځمکه له غصب څخه خلاص او اړوندو ادارو ته تسلیم شوې. د افغانستان د عدلیې وزارت د تیرې یوې میاشتې په موده کې د هیواد په 14 ولایتونو کې له غصب څخه د څه باندې 13,000 جریبه دولتي ځمکې د استرداد خبر ورکړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي تخنیکي پلاو د 1440 هجري سپوږمیز کال د ربیع ثاني د میاشتې په اوږدو کې په ننګرهار، کندوز، تخار، پروان، غور، پنجشیر، لغمان، سرپل، سمنګان، بادغیس او میدان وردګ ولایتو کې د 13,209 جریبه دولتي ځمکې له بررسي او تثبیت څخه وروسته استرداد کړي او اړوندو ادارو ته تسلیم کړي ده. په میدان وردګ کې د 38 میلیون افغانیو په لګښت یو ښوونځی جوړ شو. د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ په دادل سیمه کې د دادال څخه ښوونځي د څه باندې 38 میلیون افغانیو په لګښت جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دغه ښوونځي جوړولو مالي ملاتړ د یونیسف موسسې لخوا شوی دی. سرچینې ویلي چې دغه ښوونځی د ټولو اړینو ملحوظاتو په درلودلو سره د یونیسف سازمان په مالي ملاتړ جوړ شوی چې ورسره د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. او وروستی خبر دا چې زيلنسکي ته بد خبر، کریمیا نور شتون نه لري. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار بریان لانزا له BBC سره مرکه کې ویلي چې امریکا کې د جمهوریت غوښتونکي حکومت په اوکراین کې د سولې هڅې وکړي، نه دا چې د اوکراین د لاسه تللیو ځمکو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي. نوموړي ویلي چې زيلنسکي باید په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د کریمیا ټاپو چې اوس مهال د روسیې په واک کې ده له بیرته نیولو لاس په سر شي. دا د دې محل مهم وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله مو مل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.